موړ ژوند تېروه موړ ژوند چې څوک درنه تپوس وکړي الحمدلله هر وخت موسکی الحمدلله چې ته غریب او فقیر او خلک وایي چې یاره دا لکپتي او کروړپتي دی داسې زموږ ټولو رزق ذمهواري الله غسي الله وایي زما نه رزق غواړي زه درله درکوم د الله نه خو غواړي ته خو الله ته چې ته ویلي همیشه موسکا همیشه خندا الحمدلله او وبشي الله به یې وکړي شوی دی بس اسانه خبره مړه وړه خبره سبا ګوره ورسبه حل شي نه د دې نه کمیږي نه د دې نه زیاتېږي یو سړی به ماته وایي چې ته یعنې دا وایي چې دنیا پرېږده موږ دا نه دي ویلي بلکې موږ خو په دې رد کوو دا خو د تصوف مذهب دی موږ په دې رد کوو چې دنیا خپل مقصد مه ګرځوه آخرت د هغې د لاسه مه تباه کوه دا اوس هر ځای کې وایم او دا خو د قرآن او د حدیث نه معلومه خبره ده پټه پناه خبره هم نه ده نو ښایسته ژوند تېر کا په الله مضبوط یقین ساته او د دې ژوند نه مزې واخله هغه مزې چې هغه د شریعت په حدودو کې دننه دي او څلورمه ښه موړ ژوند تېروه موړ ژوند چې څوک درنه تپوس وکړي الحمدلله هر وخت موسکی الحمدلله چې ته غریب او فقیر او خلک وایي چې یاره دا لکپتي او کروړپتي دی داسې ژوند داسې معاملات همیشه موسکا همیشه خندا الحمدلله او وبشي الله به یې وکړي شوی دی بس اسانه خبره مړه وړه خبره سبا ګوره ورسبه حل شي نن کېږي که نه زما ربې ختموي هغه یې کوي که نه دا هر څه به وشي داسې ژوند تېروه مزې واخله دې ژوند نه زړه دې وخوړو ځان دې وخوړو خوب دې نشتی مزې دې نشتی خندا دې نشتی بچو سره ژوند نشتی د ښځې سره ژوند نشتی الله نشتی پیغمبر نشتی حدیث نشتی قرآن نشتی علم نشتی مونځ نشتی او دس نشتی دا څه شي ژوند ته تېری یوازې دنیا ته موږ دې دپاره نه یو راغلي چې موږ په روټو پسې ګرځو که صرف دا مقصد شي نو داسې خو څوک لګیا دي زناور هم لګیا دي زناور ځان د رزق نه لټوي لټوي که نه لټوي پکې کامیاب شي که نه که نه کامیاب کامیاب ولې ټول ژوند نه تېرې لګوي او موږ هم دغه مقصد کو د الله بندګي پرېږدو نو موږ هغوی کې فرق څه شو یو شی شو د زناور دوه کاره دي ګوره دا یاد کړه زناور دوه کاره دي اول خېټه مړی او بیا که نري نو په ماده پسې ګرځي شهوت پوره کوي دا دوه کاره دي که چېرته یو انسان هم دا دوه مقصده وګرځي چې پیسې به ګټم او په ښځو پسې به ګرځم یا د خپلې ښځې پسې به ګرځم او صرف په د هغې نه تاویږم را تاویږم نو په دې کې په زناور کې ماته فرق وښایي بندګي دلته هم د الله نشته هلته هم نشته له هغه تې ښه دی هغه تې ولې ښه دی نه هغه تې ولې ښه دی نه بارک الله فیک مکلف نه دویم هغه نافرماني نه کوي دا بیا هغه نافرماني خو نه کوي دا خو د هغه ژوند دی بس تېروي الله پیدا کړی دي سي او دی چې مکلف دی او یو ذمهواري په غاړه ده هغه هر څه یې پرېښودي او په دغه قیسو ورغلی دی نو ځکه په سلفو کې په یو کس پسې په یو عالم پسې اوس یې زما د ذهن نه هغه نوم ووتو او که چېرته بیا راته یاد شو زه به درته ووایم په هغه پسې یو کس راغی نو شکایت یې ورته کوو چې بچي مې ډېر زیات دي او دا دي او دغه دي او لږ هغه ورته یې ګوره خبره مه اوږدوه ستا په بچو کې چې د کوم رزق په الله باندې نه دی هغه مال راوله د هغوی کفالت به زه وکړم ستا په بچو کې چې د کوم رزق په الله نه دی هغه مال راوله زه یې ذمهوار بس هغه ورته اریان دی خولې ته ولکتو چې ده ته اوس څه ووایي هغه یې ته زما بچي ډېر دي او مسلې بس ستا په بچو کې چې د کوم رزق په الله نه دی هغه مال راوله زه به د هغوی سره منډه وم او د هغوی کفالت به کوم نو زموږ ټولو رزق ذمهواري الله غسي الله وایي زما نه رزق غواړي زه درله درکوم
د الله نه خو غواړ ته خو الله ته چې ته ویلي صحابه کرامو تابعینو سلف صالحینو د الله نه په دعاګانو کې مالګه هم غوښته یا الله مالګه راکړه یا الله پلانې شي راکړه دا به هم د الله نه غوښتو داسې د هغوی د الله سره رابطه وه کوم وروسته الله ته ژړلي چې ما رزق راکړه کوم وروسته الله ته ژړلي چې الله زما په رزق کې برکت واچو خو دکه دنیا پسې منډې دي او په دنیا والا پسې منډې او پرېښودې دي هغه څوک چې د چا په لاس کې رزق دی